د حالا میډیا قدرمنو لیدونکو سلامونه. درنو لیدونکو په میدان وردګ ولایت کې درې ورځنی نندارتون چې نن یې وروستۍ ورځ ده موږ راغلي یو. درنو لیدونکو ځو دغه نندارتون ته، دا چې په دغه نندارتون کې کوم توکي نندارې ته ایښودل شوي او په دغه درې ورځو کې د میدان وردګ ولایت صنعتکارانو کومې لاسته راوړنې او دې ترڅنګ د دوی نندارتون د درې ورځو پایلې ګورو. تاسو هم تر اوسه شیبه راسره ملتیا وکړئ، ځو دغه نندارتون ته د دې ولایت بېلابېل توکي تاسو ته معرفي کوو. درنو لیدونکو، تاسو ته بهتره معلومه ده چې په دې ولایت کې د بېسودو عیسایوالو سیدو بېسودو قالینې په لاس جوړ شوي غالۍ هم په دغه نندارتون کې نندارې ته ایښودل شوي دي. ځو د همدغه نندارتون له مسؤل سره خبرې کوم چې دوی څه ډول قالینې لري او ترڅنګ د دوی قیمتونه څنګه دي او په څومره وخت کې دوی دغه قالینې جوړوي. سلام حاجی جان، تشکر که ما را وقت بدید. میشه اول خود معرفی کنید؟ سلامت باشی. اسم من حاجی محمد تقی انصاری بیسودی است، رئیس شرکت تولید قالین انصاری بیسودی. تشکر بسیار زیاد. از نامش معلوم میشه که در بیسود جور میشه، حتما چیز خوب است. چطور است؟ کدام قالینا رو اینجا شما آوردین و کیفیتش با ما بگین؟ ما 4 نوع قالین اینجا داریم که خرجین است، سلطانی است، وزیری است و قزاق. بیا با کوالتی های متفاوت 35 چیل است، 31 چیل دو. بسیار خوب. اول با ما بگین از این مواد خامش از کجا شما میارین و چی رقمی را جور میکنین؟ در ماشین جور میشه یا هم در دست جور میشه؟ چی رقم است؟ مواد خامش مواد پختهشه که تانسته و فودالغاج میگه، از پاکستان میاد و در داخل کشور هم جور میشه. او بقیهش که پشم گوسفند است، پشم میخریم با خانما میتیم رشت میکنه با دیست، بعدش رنگ میکنیم، یعنی پشم گوسفند است. بسیار خوب. فرق بین قالینایی که از خارج میاد، چینایی، پاکستانی، مثلا دیگه قالینا که در افغانستان میاد، فرق بین از او اینی وطنی چی است؟ قالینایی که از دیگه جای میاد اونم ماشینیست و از لیلون جور میشه. این از پشم گوسفند است، طبیعی است. باز و کس ماشین است گیره نداره، این کس گیره داره، با دیست بافته میشه، گیره داره. یک قالین این میره یک نفر بخره 10 سال در زیر پای خود آوار کنه، سرش پیشنه، بعد از 10 سال هم که بوشوی سودا کنه از اینکه قیمت‌تر سودا. یعنی مرگ داره نه درد داره. نه مرگ داره نه درد. تشکر. بیادر، شما قالینایتان به خارج روان میکنین یا نه دمیج در افغانستان به فروش میره؟ در افغانستان قالینا فروش نمیشه، کلش مال خارج است. قالینا رو در افغانستان کس نمیخره، قیمت است. خب زورش نمیرسه که دیگه قالین بشینه؟ متر $70 $80 است. یک متر مربعش $70 $80، تقریبا در حدود 5,500 6,000 روپیه میشه. دلار. تشکر بیادر. زنده باشی، سلامت باشی. درنو لیدونکو، بیا هم ښه راغلاست. درنو لیدونکو، په میدان وردګ ولایت کې د نورو تولیداتو ترڅنګ میوه هم حاصل کوي او ترڅنګ په دغه ولایت کې بېلابېل میوه‌جات دي چې له ښه خوند، ذایقې او همدارنګه نړیوالو بازارونو څخه یو ښه شهرت څخه برخمنې دي. سلام علیکم ورور، ډېره زیاته مننه چې وخت مو راکړ. که لومړی د غرفې په اړه معلومات سره شریک کړئ چې په دغه غرفه کې تاسو کوم د دې ولایت میوه‌جات نندارې ته ایښي دي؟ وعلیکم السلام. زه په خپل ور سره ټولو لیدونکو او کتونکو ته سلامونه وړاندې کوم. دا غرفه د میدان وردګو د باغدارانو او د تجارانو اتحادیه ده. په عین زمن کې ورسره د باغبان بزرګ زراعتي شرکت هم سهم لري او په میدان وردګو کې مختلف نوع میوې تولیدېږي، مختلف لکه مڼه، زردالو، شفتالو، آلو، ناک. دغه میوې په میدان وردګو کې تولیدېږي. د تاسو دلته په خپله باندې وینئ، دلته مارلینګ مڼې شته، ګالا مڼې شته او شاهي مڼې چې په وطن کې په جاپانۍ باندې مشهورې دي، زیړې مڼې چې ریډ ډیلیشس ورته وایي، دا مڼې دلته موجودې دي.
موږ درې ناول ته ناک هم لرو، تاسو کولی شئ چې ورته نږدې نه ووینئ. شفتالو هم موجود دي. نو په میدان وردګو په خصوصا په دغه څو ولسوالیو کې 6 ولسوالیو کې مختلفې نواحې مېوې تولیدوي. ډېره زیاته مننه. دا چې تاسو یادونه وکړه چې 6 رقمه میوې تولیدېږي، د کمترین میوو کومې دي او ترڅنګ چې ښه بازار ولري، نه یوازې داخلي بلکې نړیوال بازار څخه هم برخمنې وي؟ په فعلانو شرایطو کې خو چې موږ وینو لارې بندې دي، داسې خاص بازار نشته. کنې د موږ ګالا چې مڼه ښه بازار لري، همدا شاهي میوه ښه بازار لري، خصوصا ګیلاس ښه بازار لري چې په خپل وخت زمان سره لارې خلاص وي، پاکستان ته، هند ته ځي. او ګیلاس خاصه میوه ده، په هر مناطقو کې نه کېږي. خصوصا افغانستان بس یو بختور مملکت دی چې پکې ګیلاس تولیدېږي. او شفتالو ښه میوه ده، ناک ښه میوه ده چې په خپل موسم کې لارې خلاصې وي نو بهترین قیمتونه لري. خو بهترینه میوه چې بیا ښه قیمت لري ګالا او شاهي ګیلاس دي. ډېره زیاته مننه. هر کال هر وخت چې دغسې د میوو سیزن په دغه ولایت کې رامنځته کېږي، تاسو ته بهتره معلومه ده چې د همسایه هیوادونو لخوا ورته بارډر تړل کېږي او د دې تجارانو همدارنګه باغدارانو میوې خرابېږي. څومره ستونزې مشکلات دغه او د دې په اړه ستاسو غوښتنه څه ده؟ د دغه زیات مشکلات لري. موږ خصوصا د سیاست قرباني یو، او که چېرته دولت وکولی سي د ما په نظر باندې اول د اوبو په مهار باندې کار وکوي چې اوبه مهار سي او د موږ دهقان ته په خپل مناسب وخت سره اوبه ورسیږي د ضرورت په باندې. دویم که موږ چېرته اوبه مهار کړو، بندونه ولرو، موږ برق تولیدولی سو. د برق چې کله موږ پیدا کړو بلکل سرطخاني کېږي، نو فابریکې جوړولی سو. زموږ ځینې میوې دي چې خارج ته نه رسیږي، کولی سو دلته په جوسو باندې فابریکه ولرو، په جوسو باندې تولید کړو او هغه جوس به بیا په ښه قیمت باندې په بازار کې عرضه کوو. که چېرته موږ خپله سرطخانې ولرو او د موږ میوه وساتل سي، مڼه تر 1 کاله پورې په تضمین ساتل کېږي، انګور 6 میاشتې ساتل کېږي او په نظر د بازار په ضرورت باندې موږ بازار ته عرضه کوو، نو د موږ ملک او زموږ دهقان خپله په پښو باندې درېږي. ډېره زیاته مننه. مننه، تشکر. درنو لیدونکو، له خارجي انرژۍ یا هغه انرژۍ چې یوازې بوره او څرنګ او کیمیاوي توکي څخه ګډ کړي وي او انرژي ځینې جوړه شوې وي، له دې څخه د خپل تولید چې مڼه، ناک، هندوانه، همدارنګه خربوزه دي استفاده ورڅخه وکړي، هم صحت ته ګټه ولري، هم به د خپل وطن تولیدات څخه استفاده کړې وي. درنو لیدونکو، ځو د دغه نمایشګانو بېلابېلې برخې هم درته معرفي کوم. تر اوسه شي به راسره ملتیا وکړئ. درنو لیدونکو، بیا هم ښه راغلاست. درنو لیدونکو، په همدغه نمایشګاه کې د یو د تخمونو غرفه هم شته ده چې بېلابېل تخمونه دوی نندارې ته پکې ښودل شوي دي. تر څنګ زه وینم چې سره کچالو او سپین کچالو. موږ به تر ډېره له سپینو کچالیانو ځکه ډارېدو، نه به مو اخیستل چې دغه وي خواږه کچالو دي. نو دا چې په وطن کې هم سپین کچالو شته، موږ به هغه کله کله چې پاکستان نه راتلل کچالیان، دغسې کچالو به وو. بس لومړي ځل به چا وخوړله، بیا به تر اخره پورې کچالیان نه خوړل کېدل. نو خوشبختانه چې اوس په وطن کې سپین کچالو او سره کچالو هم کرل کېږي. د همدغه غرفې له مسؤل سره خبرې کوم چې د دوی د دغه تخمو په اړه معلومات شریکي. سلام، ډېره زیاته مننه. خیر راغلی. عتیق الله هریپال یم، د روان زراعتي شرکت رئیس. ډېره زیاته مننه. زه چې وینم دلته بېلابېل تخمونه تاسو نندارې ته ښي، کوم تخمونه دي او څومره یعنې د دغه تخمو په اړه د معلوماتو شریکي؟ روان زراعتي شرکت د تخمونو اصلاح شوو تخمونو په برخه کې کار کوي. غنمو تخم تولیدوي، کچالو، لوبیا، جوار او می ورسره تولید کوي. عمده تولید د غنمو تولید په غنمو کې مونږ مختلف نوع غنم لرو. د پسرلي غنم او د مني غنم دي، یا قیدي او غیر قیدي غنم دي. نو د غنمو تولید مو زیات دی. ډېره زیاته مننه. تر ډېره باغداران دا وي چې موږ ته اصلاح شوي تخمونه راکړئ، موږ ته اصلاح شوي تخمونه راکړئ. د اصلاح شوی تخم اصل کې څه رقم تخم دی او د تر څنګ یعنې څه ډول دا اصلاح کېږي؟ اصلاح شوي تخمونه پروسه لري، 3 پروسې لري. اول تخم اخیستل کېږي وزارت او یا له هغو شرکتونو چې هغه د مادري تخمونو جواز لري. وروسته له هغې نه بیا دویم لاس شرکتونه اخلي چې ورته مادري تخم وایي، او دریم لاس شرکتونه بیا هغه تصدیقي تخمونه تولیدوي. نو د
د تصدیقي تخمونو د تولید لپاره زموږ شرکت هم کار کوي. موږ د حاکینو ته تخم ورکوو په قراردادي ډول سره او یا هم ځمکې په قرارداد نیسو. هغې نه بیا درې تفتیشه کیږي. اول تفتیش دی، دویم تفتیش دی، دریم تفتیش دی. د تفتیشو وروسته د ځمکې مشکلات که ځمکه چیرې امراض لري، عرضګیاوې لري، د هغې لپاره دوا ورکول کیږي. هغه دواونه وروسته غنمو کې مختلف نوې غنم وي هغه ترې نه لرې کیږي. په دریم پړاو کې دا راټولیږي، بیا یو ځای له دې نه د امراضو غنم کوم غنم چې امراض لري هغه جدا کیږي او هغه غنم چې امراض نه لري هغه جدا کیږي، د تخمونو لپاره جوړیږي. او هغه غنم چې امراض لري هغه به د خوراکي لپاره غنم ورکول کیږي. ډېره زیاته مننه انجینر صاحب. نن په میدان وردګ ولایت کې دغه نمایشګاه وروستۍ ورځ د ختمیږي. به څه ډول یې ارزوئ دغه نمایشګاه به ستاسو په د کاروبار کې تغیرات راولي که نه، او څومره د تاسو د کاروبار لپاره دغه نمایشګاه مؤثره وه؟ نمایشګاه ډېره مؤثره وه. موږ ته موسسات هم راغلي وه او نورو خلکو هم ولیدل چې په میدان وردګ ولایت کې زموږ شرکت د غنمو او یا د نورو زراعتي توکو تولید کوي. نو ادرس یې واخیستلو له موږ نه او وروسته له دې نه امکان لري خلک موږ ته راسي او موږ ورته اصلاح شوي تخمونه ورکړو. د اصلاح شوو تخمونو ګټه دا ده چې حاصل بې زیات وي او تخمونه بې امراض حاصلات بې امراض نه لري او موږ د دوی سره په هر عرصه کې همکاري کولی شو له دې حاکینو سره. ډېره زیاته مننه. له تاسې نه هم مننه. درنو لیدونکو، ځو دغه نمایشګاه نورې برخې هم معرفي کوو. تاسو هم تر اوسه شي راسره مل درنو لیدونکو بیا هم ښه راغلاست. درنو لیدونکو، دا چې د دغه نمایشګاه نن وروستۍ ورځ ده، دا چې دغه نمایشګاه څومره لاسته راوړنې درلودې د دې ولایت د صنعتکارانو لپاره به څومره مهمه او ګټوره وه او دې ترڅنګ نور به پلان څه وي. رئیس صاحب ډېره زیاته مننه چې وخت مو راکړ. که لومړی دا راته ووایي چې دغه نمایشګاه کې څو غرفې ایښودل شوې وې او د خلکو تولیدات په کومو برخو کې زیات وو؟ مننه. خیر اوسئ، ژوندي اوسئ. دا چې معلومداره خبره ده چې میدان وردګ ولایت کې په لومړي ځل په دومره ستره کچه یو نندارتون جوړ شو چې تقریبا تر شپېتو پورې شرکتونو دلته موږ سره په دغه نندارتون کې برخه اخیستې ده او مختلف الډوله تولیدات، لاسي صنایع، زراعتي توکي او نور د فابریکو کوم تولیدات چې په میدان وردګ ولایت کې فابریکې فعالیت کوي هغه توکي پکې نندارې ته وړاندې شول. ډېره مننه. ستاسو په اند دغه ډول نمایشګاه جوړول به د دې ولایت صنعتکارانو په د دوی په کاروبار په وده کې څومره مثبت اغېز درلودلی شي؟ بالکل دا خو واضح خبره ده چې د نمایشګاه څخه یو اساسي هدف مارکیټینګ ده، یعنی بازار موندنه ده. دې څخه د دوی تولیداتو ته، د دوی توکو ته یو ښه زمینه مساعدېږي تر څو دوی د خپلو توکو دپاره یو ښه بازاریابي وکړو او خپلو توکو ته یو مهم او د خپلو تولیداتو دپاره یو مناسب مارکیټ دی پیدا کړه. ډېره مننه. تاسو شاهدان وو چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې بېلابېل دغه ډول نمایشګاهې جوړې شوې چې د هغې له جملې امام ابو حنیفه نمایشګاه ترڅنګ په ګردیز کې چې کومه نمایشګاه پکتیا او دغه سم کې لویې پکتیا دپاره چې کومه نمایشګاه جوړه شوې وه چې ډېری په زرګونو خلکو پکې ګډون کړی و، همدغسې زیاتې غرفې پکې ایښودل شوې. تاسو یې څه ډول ارزوئ د دغه نمایشګاه مقایسه د هغې سره څه ډول کوئ؟ بالکل دا خو د موږ د ولایت لپاره یو ډېر اساسي ګام و، ځکه چې دا لومړی ځل دی چې دلته یو ملي نندارتون پرانیستل شولو چې زیاتو پانګوالو زموږ څخه په دې کې برخه اخیستې ده. انشاءالله زموږ امید دی چې په راتلونکي کې تر دې نه په لوړه کچه باندې په ستره کچه د دوی دپاره نندارتونونه جوړ کړو او دوی خپل تولیدات پکې نندارې ته وړاندې کړي. رئیس صاحب ډېره مننه. ستونزو ته په کتو دا چې نن یو آخري ورځ ده د دغه نمایشګاه، کومې ستونزې تاسو درلودې او هغه ستونزې به څنګه تاسو حل کوئ او راتلونکي لپاره به ستاسو پلان څه وي تر څو پورې دغه نمایشګاه له دې نوره هم ښایسته او ښکلې شي؟ الحمدلله تر دې دمه خو موږ داسې خاص ستونزه نه درلودله. نو په آینده کې هم زموږ امید دی چې په همداسې ارامه فضا کې د نندارتون چې کوم موږ آینده کې دایره وو همداسې په ارامه فضا کې پای ته ورسېږي. ډېره زیاته مننه. خیر اوسئ، ژوندي اوسئ.
رحمان میډیا قدرمنو لیدونکو میدان وردګ ولایت کې د نمایشګاه نن وروستۍ ورځ وه چې په دغه نمایشګاه کې د دې ولایت بېلابېل توکي نندارې ته ایښودلي وو. درنو لیدونکو د هغه له جملې یو هم شات او ترڅنګ د زراعت په برخه کې مڼې چې په دغه ولایت کې کوم میوې چې تولیدېږي هغه په دغه نمایشګاه کې نندارې ته ایښودل شوي. درنو لیدونکو نو زموږ د نن خپرونه همدومره و، تر بیا او بلې خپرونې چې ستاسو په درنښت پړ کې حاضرېږو. تاسو ټول په لوی او بښونکي خدای سپارم.